بعض وی زما د اعلان دی اډر دی چې بډایګانې دې نوځي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی خدای چې بهر ته د کور نه اوځي نو استشرفها شیطان، وی شیطان د سړو په ذهن کې خشته ډولېږي. سړی ته وی ګوره وته او په دې کتو کې فایده سره زه په دې نه پوهېږم، دې ګناه ته په کتو کې فایده سره ډېره تاوان او د زیان نه، حافظه ورسره کمزوري کېږي، د سترګو نظر ورسره کمزوري کېږي، د زړه نه ورسره د ایمان رڼا کمزوري کېږي. چې څوک دا غلطي کوي نو د زړه نه د ایمان هغه رڼا روزي، نو داسې وخت بیا راشي چې بیا عبادت ته شوق ختم شي او د خدای پاک سره چې د انسان کوم تعلق هغه تعلق رو منقطع شي او چې سړی ځان ټینګولی شي. حضرت یوسف علیه السلام ځان ټینګ نه کړی شو، څو دروازې ورته زلیخې بندې کړې، دا یوه دا بله، وغلقت الابواب، وغلقت الباب نه دی، وغلقت الابواب دا جمع ده، دروازې یې بندې کړې. اوس هم په دې محلونو کې ډېرې ګڼې دروازې دي. کونو بچے بخاری شریف کے حدیث تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سره د خپلې بیبي د حضرت سارې په لاره روانو، دی د تره لور ده او ډېره زیاته قرباني دې م ورکړه. څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله دپاره وطن او مور او پلار پرېښودل، دارنګې بیبي سارې هم د الله د رضا دپاره وطن او مور او پلار هر څه پرېښودل. او یو ورسره رواره دی حضرت لوط علیه السلام. پلا رضی یو بادشاہ دی ظالم، هغه بادشاہ خپل کارندگان پلارو کې ودرولیو او دی ورته اډر کړو چې کومه ښځه په دې لاره ځي نو دا به راولې ماله، او که دې ښځې سره خاوند دي نو خاوند به وله وجنې، او که رور ورسره یي نو رور به وله نه وجنې، ځکه خاوند د ښځه خاوند نه چې واخلې خو هغه به ځان وجني، او ځکه رور یې وي نو رور به ګزاره کړي چې زه خو چاته په نکاح کوم، بادشاه په نکاح شوه که نه، بې واده جنۍ ده. ابراهیم علیه السلام چې سره د بیبي سارې رالل، دی خبر شو په ناپوهۍ غلطي خو دا خو لار داسې اختیار کړه دا به اوس څه کېږي. دی بیبي ته وایي وی په مخ د ځمکه نن ستا او زما نه بل مسلمان نشته، زه مسلمان یم او ته مسلمان، او مسلمان سړی او ښځه دا رور او خور یې. دې ته بیا دا غرار راځي، دوی خفه کېږي داسې. نو بس خیر خوشحال نو مو ته رور او خور یو، ګوره مخکې نه یې ورته توطیه تمهید کېښود. نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان نو ته ورته وایه چې دا مې رور دی، او که ما نه تپوس وکړي زه به یم چې دا مې خور ده، چې یو بل دروغجن نه کړو. مطلب دا چې زه به د مرګه بچ شم او الله به مو باقي امداد کوي. تپوس یې وایي چې دا ښځه دې څه ده؟ وی دا مې خور ده. هغې نه یې تپوس وکړه سړی دې څه دی رور؟ دی خو د مرګه بچ شو، چې بادشاه لی بوتله ظالم بادشاه، هغه ته د ګناه مطالبه کړې ده، دی الله ته لاسونه نیولي دي. ای خدای پاک، ما خو ستا د رضا دپاره وطن پرېښود، او الله دا خو یوازې زما په جامه نه ده، هغه بوډا سپینګیري په جامه هم خدای لوی ده، ستا پیغمبر دی، څونه قربانۍ الله کړې. واقعي ابراهیم علیه السلام اور کې وغورځول شي، غټې قربانۍ دي چې خدای ته لاس پورته کړ، بادشاه دا خپه شله شوه په ځمکه پرېوته، هېڅ ونه شو. وی ای جنۍ دا تا سوال وکړه، دعا دې وکړه، بس ما ماف کړه، بیا به نه کوم. وی ماف مې کړې، چې ماف مې کړې دا خو ښایسته جنۍ وه او پاکه بیبي وه، بیا غلطه اراده وکړه، دی بیا زر الله ته آه وکړه. د مظلوم آه د خدای په دربار کې ډېر زر رسېږي. بیا خدای رونیو جټکې واله په ځمکه پړ مخې پرېوت. وی جنې وی دا ستا خیر یې راته وکړئ، وی بس ماف مې کړه، ما توبه بیا به نه کوم. وی ماف مې کړه. او بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې هغې ماف کاو. وی چې روز بیا کارندګان وي چې سړی باچا راله ملک بل وی غم وړی نو
معافی که چې معافی که درې باره بیا اراده وکړه. دا ګناه خطرناک شی دی. شیطان خو سړي سره چې بیا اراده وکړه دغه بیا د خپې شله شو په ځمکه سر د لاندې پرېوت، وی بس زما توبه ده، بیا معاف مې کړه. معاف یې کړه. وی ته څوک یې؟ وی دا زه یو سړی دی چې بار د هغه تاسو ته خو مونږ بانه وکړه د هغه بیبي یم، ابراهیم یې نوم دی او د خدای پیغمبر، او ټوله قصه یې ورته اول نه اخره پورې. بادشاه دومره مطمئن شو چې هغه څوک خپله وینځه یادوي او څوک وایي چې نه خپله لور هاجره یې وله په تحفه کې ورکړه ابراهیم علیه السلام. بی بی ساره چې څنګه راله، اوس الله مفسرین لیکي چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته دا منظر ښکاره کړی دی. پیغمبرانو ته خو کشف کېږي، هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري هغې ته الله ښکاره کوي. هغه دا ټول منظر لیده. بی بی ساره راله، ابراهیم علیه السلام ته وایي چې سړیه مبارک دی شه، خدای پاک دا هغه کافر ظالم هغه سازش په خاورو بدل کا. وی بالکل ما ته پته ده یو حرکت ما ته الله ستاسو ښولی، لیکن الله دا حکمت و که بی ساره ورته اوم وی ممکن ده چې د ابراهیم علیه السلام پر لګې به شکي چې دا جوړ ما ته دروغ وی. اسې نه چې نور به یې سنی کړي خو لاس خو به یې وروړي که نو چې الله ورته دا منظر ښو چې د ده په زړه کې هېڅ قسمه شک او شبهه پاتې نه شي. او وی ګوره دا دی اخدمني هاجر، وی ما له هاجره د خدمت دپاره راکړه. حضور پاک فرمایي وی تلک امکم یا بنی ماء السماء، وی دا هاجره ستاسو مور ده. صحابو ته وی موږ د بی بی هاجرې په اولاد کیو، یعنی صحابه کرام قریش. نو چې ځان بی بی سارې بچ کو نو بچې نه کړی شو. مشهور یو هلک و سودا یې خرڅوله. اوس هم دا بعضې خلک په دې کوڅو کې سوداګانې خرڅوي. خشته خوبصورت هلک و په کور کې دننه یو مالداره ښځه وه. ابره بالخانه کې و دې لارې ته یې کتل، په دې هلک یې نظر شو. د هلک سره قصه برابر شو، دا مې خوښ شو. نوکر ته یې ورشه د هلک بره راوخېجه چې انې که مې وایي چې دلته سودا کوم کور ته راننوځه. د سره پشکری کې سامان دی، کور ته ورننوت. چې ورننوت بره بالخانې ته وخېجه، دا شی پسو خرڅی دا پسو خرڅی دا، یو شی راله کله بل راله کله ورسره خانده. دی ورته وایي نه کې که سامان هلېواله ګنې زه ځم څه کې خبرې دې اوږدې کړې. اخره کې چې د ګناه مطالبه وکړه دې ښځې وی نه زه ګناه چېرته کوم، الله نه یریږم. قسم دې که د ګناه په وخت په مخ کې ځان ته الله را مخامخ که ګناه ده نه وشوه. د ګناه په وخت کې موږ نه الله یېري ځکه موږ ګناهونه کوو. الله نه یریږم. وی ښځې چاړې ته ګوتې کړې پرېږدم دې چت او دروازه یې جلنده کړې وي. نوکر دروازه جلنده کړه، دروازه جلنده وه. وی پرېږدم دې چته، دروازه مې جلنده کړې ده لالوم دی یا به دا ګناه را سره کړي. وی ښه داسې وکړه غسل خانه شته لږ اودس ماتو. ښځه دی او بالکل اودس هم مات کړه، خلاص هم د غسل خانه ورشه. دا هلک لاړ غسل خانې ته، هلته کې لوی اودس ماتې وکړې او هغه لوی اودس ماتې یې راواغېست، په ځان یې کلک کلک ومږه، په مخ یې ومږه او په لاسونو چې دا ظاهري پلیتي ښه ده خو چې د دننه پلیتی نه بچ شه. دا پلیتي به ووینځم به خو که دننه پلیت شم هغې سره به څه کوم، هغې له مې لاس نه وررسي چې ویې وینځم. پلیتي راواغېسته په مخه او په لاسونو یې ومږله او بار راووته. چې څنګه راووته ښځه وایي دا څه مصیبت دی، ښځه تې تښتي وي دې خوا شوسه اتې تښتي وی بس ما دروازه کوله وکړه شابه تخته نیک بخته ځان دې په ګندګۍ لړی ټول کور دې رالسخا کړه. بار ته ووت، بار یې ولمبل پاکې جامې وه. هغه هلک نه خدای څوک جوړ کړه؟ جوریج ته خدای جوړ کړه. جوریج ډېر لوی بزرګ تېر شوی، الزام د زنا پې لګېدلی و په جوریج د یو ماشوم په برکت باندې خدای پاک د هغه صفحې راوستلی. نو یو سړی دا نه وي چې ځان نشم بچ کولی، که ځان بچ کې بالکل ځان بچ کولی شي. الله ځان ته رامخکې که ځان بچ کولی شي. نن سبا به څنګه چل کې موبایل نه به څنګه ځان بچ کې او کوئی ایجوکیشن دا ګډوډ مخلوط تعلیم سره به څه کې. مونږ دا بعضې سړی ګناه خو ګناه ده د مجبوره به شي، بعضې قصدن کوي. زما یو شاګرد دی هغه راته قصه کوله، یو سکول کې استاد وم
یو پبلک